اے خلکو له خپل هغه رب نه ویریږئ چې هغه تاسې له یو تن څخه پیدا کړی او له همغه تن څخه د هغه جوړه منځته راوړه او له دې دواړو نه په نړۍ کې ډیر نارینه او ښځې خواره کړل له هغه خدای نه ویریږئ چې د هغه په وسیله تاسې یو له بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپلوي او پیوندونو له غوڅولو نه ډډه وکړئ باور ولرئ چې الله پر تاسې څارونکی دی د یتیمانو مالونو هغو ته بیرته وسپارئ ښه مال په بد مال مه بدلوئ او د هغو مالونه له خپلو مالونو سره په ګډولو مه خورئ دا ډیره لویه ګناه ده که تاسې ویریږئ چې له یتیمانو سره به عدالت ونه شئ کړای نو کومې ښځې چې ستاسې خوښیږي له هغو څخه له 2 3 یا 4 سره نکاح وکړئ خو کله تاسې سره دا اندېښنه وي چې له هغو سره به عدالت ونه شئ کړای نو یوه ښځه وکړئ یا له هغو وینځو نه ازدواجي کار واخلئ چې تاسې ته په لاس درغلي دي په دې توګه له بې عدالتۍ نه په ښه شان ژغورل کېدای شئ او د ښځو مهر په ښه زړه یعنې فرض ګڼلی ورکړئ البته که هغوی په خپله خوښه تاسې ته بخشش کړي نو تاسې هغه په خوند سره خوړلی شئ او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مه ورکوئ کوم چې ستاسو په ولایت کې دي او الله هغه ستاسو د ژوند د سمبالښت وسیله ګرځولې او له دغو مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړئ او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړئ او یتیمان تر ازموینې لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو وړ سن ته ورسیږي بیا که تاسې په هغو کې اهلیت ولید نو د هغو شتمني هغو ته وسپارئ داسې هیڅکله مه کوئ چې د انصاف له حد نه تېری وکړئ او له دې ویرې نه د هغو شتمني په بیړه بیړه وخورئ چې که هغوی لوی شي خپل حقوق به درڅخه وغواړي د یتیم کوم سرپرست چې بډای وي هغه د له پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کوم چې بېوزلی وي هغه د په معروفه توګه وخوري بیا چې کله د هغو شتمني هغو ته سپارئ نو خلک پرې شاهدان ونیسئ او د حساب اخیستلو لپاره الله کافي دی د نارینه‌و لپاره په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي او د ښځو لپاره هم په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي که لږ وي او که ډیره او دا برخه د الله له لوري ټاکل شوې ده او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بېوزلي راشي نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړئ او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړئ خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول پکار دي چې که هغوی په خپله له ځانه وروسته بېوزلي اولادونه پرېږدي نو د مرګ په وخت کې به د خپلو اولادونو لپاره څنګه ځورېدلي وو نو باید چې هغوی له خدایه وویریږي او رښتیا وینا وکړي کوم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري په حقیقت کې هغوی خپلې ګېډې له اوره ډکوي او هغوی به ارومرو د دوزخ تاوجن اور ته ورننوځي ستاسې د اولادونو په باب الله تاسې ته لارښودنه کوي چې د نارینه‌و برخه د 2 ښځو په اندازه ده که د مړي وارثان له دونه زیاتې لوڼې وي نو هغو ته د ترکې له 3 نه 2 برخې ورکړی شي او که صرف یوه لور وارثه وي نو نیمایي ترکه د هغې ده که د مړي اولادونه وي نو د هغه مور او پلار هر یو ته د 6مه برخه ورکړی شي او که اولاد نه وي او وارثان همدا مور او پلار وي نو مور ته د 3مه برخه ورکړی شي او که د مړي ورونه او خویندې هم وي نو مور به د 6مې برخې حقدار وي دا ټول برخې به هغه وخت بیلیږي چې که مړي وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي او که پور باندې وي چې هغه ادا کړی شي تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې د مور پلار او ستاسې له اولادونه کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډیر نږدې دی دا برخې الله ټاکلي دي او په یقیني توګه الله له ټولو حقیقتونو څخه خبر او په ټولو مصلحتونو پوهېدونکی دی او ستاسې ښځو چې څه پریښي وي د هغه نیمایي برخه تاسې ته رسیږي که اولاد یې نه وي او که اولاد یې وي بیا د ترکې 4مه برخه ستاسې ده کله چې وصیت چې که هغو کړی وي پوره کړی شي او د پور له ادا کېدو وروسته که پوره وړی وي او هغوی به ستاسې له ترکې نه د 4مې برخې حقدار وي که بې اولاده وي
او که ستاسو اولادو نو بیا د هغو اتمه برخه ده وروسته د وصیت له پوره کولو نه که تاسو وصیت کړی وي او وروسته د پور له ادا کولو نه که پوره وړي وي او که هغه نارینه یا ښځه چې د هغه میراث باید وویشل شي بې اولاده هم وي او مور پلار یې هم ژوندي نه وي خو یو مورنی ورور یا یوه مورنۍ خور موجوده وي نو ورور او خوره هر یو ته به شپږمه برخه ورسیږي او که ورونه او خویندې له یونه زیات وي نو د ټولې ترکې په درېیمه برخه کې به هغوی ټول برخه وال وي وروسته له هغه ضرر نه رسونکي وصیت له پوره کېدو نه چې کړی او د پور له ادا کولو چې ورباندې وي دا د الله له لوري حکم دی او الله پوه باخبره او نرم خویه دی دا د الله ټاکل شوي پولې دي څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله با هغه داسې باغونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي او همدا ستر بریالیتوب دی او څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر څخه سرکشي وکړي او د هغه له ټاکل شوو پولو نه تیری وکړي الله به هغه په اور کې وغورځوي چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي او د هغه لپاره رسوا کوونکې سزا ده ستاسو له ښځو نه چې څوک بدلمني وي پر هغو باندې له تاسو څخه 4 شاهدان نیسئ او که 4 کسان شاهدي ووایي نو هغوی په کورونو کې بندیانې کړئ تر هغه پورې چې هغو ته مرګ راشي یا الله د هغو لپاره څه لاره برابره کړي او له تاسو نه چې څوک د دې فعل مرتکب شي نو هغوی دواړه وځوروئ بیا که هغو توبه ویستله او ځانونه اصلاح کړل نو هغوی پرېږدئ چې الله ډیر ښه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی هو په دې پوه شئ چې پر الله باندې د توبې قبلولو حق د هغو کسانو لپاره دی چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ورڅخه صادر شي او ورپسې سم د لاسه توبه وباسي داسې خلکو ته بیا الله د خپل مهربانۍ په نظر پاملرنه کوي او الله له ټولو خبرو خبردار دی او د حکمت او پوهې څښتن دی خو د هغو خلکو لپاره توبه نشته چې پرله پسې بد کارونه کوي تر دې پورې چې کله له هغو نه د یو تن د مرګ نیټه رارسیږي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس مې توبه ویستله او همدغه راز د هغو کسانو لپاره هم توبه نشته چې د مرګ تر وخته پورې په کفر کې پاتې شي د دغه ډول خلکو لپاره خو موږ دردناکه سزا تیاره کړې ده ای مؤمنانو ستاسو لپاره دا روانه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړئ او نه دا روا ده چې هغوی وربړوي او د هغه مهر د یوې برخې د وهلو هڅه وکړئ چې تاسو هغو ته ورکړئ هو که هغوی د کوم ښکاره ناکاره چلند کوونکي وي نو بیا تاسو ارومرو د هغو د تنګولو حق لرئ له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ که ستاسو هغوی نه خوښیږي نو کېدای شي چې تاسو به یو شی نه خوښیږي خو الله به په هغه کې ډېرې ښېګڼې ایښې وي او که تاسو د یوې ښځې پر ځای د بلې ښځې راوستلو اراده وکړئ نو که تاسو هغې ته په پنډونو مال هم ورکړی وي له هغه نه بیرته هیڅ شی مه اخلئ آیا تاسو په تور ټپلو او څرګند ظلم کولو هغه بیرته اخلئ او تاسو به هغه په څه شان اخلئ په داسې حال کې چې تاسو یو د بل سره په مینه اوسېدلي او هغوی له تاسو څخه پخه وعده اخیستې ده او له کومو ښځو سره چې ستاسو پلرونو نکاح کړی وي له هغو سره هیڅکله نکاح مه کوئ خو څه چې مخکې شوي دي هغه شوي دي په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی ناوړه دی او بد چلند دی پر تاسو حرام کړای شوې ستاسو میندې لونې خویندې ترېندې توړیګانې ورېرې خورزي او ستاسو هغه میندې چې تاسو ته شودي درکړي وي او ستاسو د تی شریک خویندې او ستاسو د ښځو میندې او ستاسو د ښځو هغه لونې چې ستاسو په غیږو کې پالل شوي وي د هغو میرمنو لونې چې ستاسو ورسره د میړه میرمنې اړیکه راغلي وي او که یوازې نکاح ورسره تړل شوي وي او د میړه میرمنې تماس مو نه وي نیولی نو د هغو په پرېښودلو او د هغو له لونو سره په نکاح کولو کې پر تاسو څه ګناه نشته او ستاسو د هغو زامنو میرمنې چې ستاسو له پشت نه وي او دا هم پر تاسو حرامه ده چې په یو نکاح کې 2 خویندې یو ځای کړئ خو چې مخکې څه شوي هغه شوي دي
الله بخونکی او رحم کوونکی دی.